وعظ قال ابراهیم هر کله چې وی ابراهیم علیه السلام ربي اے رب زما ارینی کیف تحیی الموتى او خیمات چې څنګه ژوندي کوي ته مړي قال ورته ویل الله تعالی اولم تؤمن آیت تاسو یقین نشته قال ورته وی ابراهیم علیه السلام بلا ولنا ولکن لیطمئن قلبی لیکن چې پاره د دې چې زما د زړه تسلی وشي قال ورته وفرمایل فخذ الله تعالی ورته وفرمایل چې ونیسه اربعه سلور من الطير لمرغاننا فسروهن فسبلد کړه هغوی الیک د ځان سره ثم جعل بیا یې کېږده على كل جبل په هر غر باندې منهن د هغوی نه جزءا یو برخه ثم دعوهن یعتینک سعیا آواز کړه هغوی ته نو رابشي تا ته په منډه وعلم او پوه ان الله عزیز حکیم چې الله غالب دی د حکمت خاوند دی مثل الذین ينفقون مثال د هغه خلکو کوم چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله کې کمثل حبة داسې لکه چې یو دانه انبتت چې زرغونه کړي 7 سنابله وږي فی کل سنبلة په هر وږي کې 100 حبه سلدانی وي والله الله یضاعف زیاتوي لمن یشاء چا د پاره چې غواړي والله واسع علیم الله فراخي ولده او دانه دی الذين هم خلق ينفقون چې لګوي خرج کوي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله کې ثم لا يتبعون بیا نرسوي تکلیف ما انفقوا د لګولو په دې باندې منو ولا عزل لهم په احسان کولو او نه په ضرر رسولو د هغوی دپاره اجرهم د هغوی ثواب دی عند ربهم د هغوی د رب سره ولا خوف علیهم او نه به څه ویره وي په هغوی ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجن وي قول خبره معروف نرمه کوي ومغفرة او معافی کول خیر خدي من صدقه یتبعها د هغه خیرات نه چې په هغې باندې خفه کول وي عزا والله الله غنی بنیاز دی حلیم بردبار دی یا ایها الذین اے ایمان والو آمنو ایمان راوړی لا تبطلو مزه کوي صدقاتکم خپل صدقې بالمن والعذا په یادګرنې سره او په تکلیف رسولو باندې کالذي په شان د هغه چا ينفقو چې خرج کوي ماله مال خپل رعاء الناس د پاره د ښودلو د خلکو ولا يؤمنو او ایمان نلري بالله په الله والیوم الاخر او په ورځ د آخرت فمثله پس دغه مثال داسې دی کمثل صفوان داسې دی لکه چې صفا کاڼې علیه په هغې باندې تراب چې خاوره وي فاصابه پس وورېږي په هغې باندې وابل تیز باران فترکه سلدا پس پرېږ نه دي په هغې باندې سخیری بلکل صفا لا یقدرون نشي حاصلولی هغوی علی شیء څه ثواب مما د هغه څه نه کسبو هغه چې هغوی وکړو والله الله لا یهدي القوم الکافرین هدایت نه کوي قوم د کافرانو ته ومثل الذین مثال د هغه خلکو چې ينفقون چې خرج کوي اموالهم ابتغاء خپل مالونه لپاره د طلب مرضات الله د رضامندۍ د الله وتثبیتا او د پاره د خپلو من انفسهم د خپلو زړونو کمثل جنة بربة
لکه چې داسې یو باغ دی چې په اوچته ځمکه وي اصابها چې ورسیږي هغې ته وابل تیز باران فاتت پس ونیولې میوې اکلها ضعفین غبرګې فإن لم یصیبها پس که چېرې ونه رسېدې هغې ته وابل تیز باران فاتت اکلها پس ونیولې میوې ضعفین غبرګې فإن لم یصبها پس که چېرې ونه رسېدې هغې ته وابل تیز باران فطل نو پس پونی هم کافي ده والله بما تعملون بصیر الله څه چې کوي تاسو ګورئ ایود احدکم ایا خوښوي تاسو کې څوک ان تکونه دا چې وي له هغه دپاره جنت یو باغ من نخیل و اعناب د کجورو او د انګور تجري چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د هغې نهرونه له فیها من کل الثمرات د هغې دپاره وي په هغې کې هر قسم میوې وعصابه الکبر ورسېدل هغوی ته بوډاوالی وله ذریة هغوی اولاد د دوی ضعفا کمزورې وي فاصابها پس ورسېده هغې ته اعصار فيه سیلی په هغې کې نار اور فاحترقت پس هغه وسوځي دغه شان کذالک یبین الله دغه شان بیانوي الله لکم الآیات د تاسو دپاره آیتونه لعلکم دپاره د دې چې تاسو تتفکرون فکر وکړئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو انفقو خرچ کړئ من الطیبات د پاکو څیزونو نه ما کسبتم چې ګټلی دي تاسو ومما او د هغې نه اخرجنا چې راویستلی دي مونږ لکم تاسو دپاره من الارض له ځمکې نه ولا تیمموا الخبیث او اراده مه کوئ د درد د دوی څیزونو منه په هغې کې تنفقون چې خرچ کړئ ولستم او نه تاسو بیاخذیه اخیستونکي د هغې الا ان تغمضوا فیه مګر دا چې تاسو سترګې پټې کړئ په هغې کې واعلمو او پوه شئ ان الله چې الله غني بې نیاز دی حمید د تعریف لایق دی